السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، نن درته په یو موضوع باندې خبره کوم چې شاید ډیر خلک د هغې سره یو قسم حساسیت ولري. هغه د موږ د خبرو په مقابل کې بد رد ووایي او شاید چې ډیر خلک دا حقیقت درک کړي. د موږ خبره د هغې خلکو په خاطر ده چې هغه غواړي چې په حقیقت باندې ځان پوه کړي او حقیقت متابعت وکړي، د هغې په لار باندې روان شي. یوه خبره چې مسلمانان ډیر ورته فکر وي، هغه باندې موږ خبره کوو. که چا بد رد وي، په چا بده لګېده، هغې سره د موږ کار اسم نشته دی. څوک چې کنځلې کوي، بد رد وي، هغه د دوی حیثیت هم دومره وي. مخکې ویډیو کې ما په دې باندې خبره کړې وه چې څوک کنځلې کوي نو هغه د خپل حیثیت هم دومره وي. نو د موږ دا مسؤلیت دی چې خپل عوام، خپل مسلمانان ورونه چې کومه فتنه کې راګیر کېږي، نو مخکې له مخکې باید د هغې فتنې نه موږ خپل عوام ورونه خبر کو. هغه په فتنه چې د مسلمانانو په د بېلارې کولو دپاره، خصوصا د پښتانه قوم، که هغه د افغانستان پښتانه دي که د پاکستان پښتانه دي، د هغې د بېلارې کولو دپاره ظاهره شوي ده. خو لیکن پښتانه هغې ته یو مصلحه، یوه خیرخواه ډله یې او د هغې سره په لریونکې په هر څه کې برخه وخوري، د هغې هره خبرې ته لبیک یې د هغې سره په څنګ کې ولاړ دي. هغه ډله چې ده هغه د منصور پښتون په نامه باندې، دغه منظور پښتون په نامه باندې کومه ډله چې ظاهره شوې ده، دا د پښتانۍ د غمخورۍ په خاطر نه ده. دا د مو خبرې تر اخره در سره وروي، بیا اخر کې تاسو قضاوت وکئ. اصل کې کفار چې دي د مسلمانانو، خصوصا د پښتانه قوم د بېلارې کولو دپاره ډېرې هلې ځلې ډېرې هڅې وکړې چې هغه بېلارې کړي، هغه د اسلام نه وړوي. ځکه پښتون هغه قوم دی چې د په تاریخ کې د کفارو سر چې مت کړی، د کفار ښکر چې مت کړي، هغه پښتانه قوم مت کړي دي. او کفار په دې پوهېدلی دي چې که پښتون د خپل اسلام نه بېلیارې کو، هغه د خپل دین نه وړوو، نو نور د نړۍ کفار موږ ته اسونه دي، هغه باندې موږ په اسانتیا سره خپله بادشاهي، خپله واکمني کړی شو. نو دی هڅه کوي چې پښتون بېلارې کړي. نو د پښتون د بېلارې کولو دپاره اول دی هڅه ډېرې هڅې وکړې، خو لیکن یوه لویه هڅه چې دوی وکړه هغه د پښتون تقسیم و، چې د پښتون قوم په منځ باندې د ډیورنډ کرښه هغه د کفارو په خوښه وټاکلی شوه. د افغانستان دپاره هم په هغې کې یو غلام وټاکلی شو چې هغه غلام هغه د ډیورنډ کرښه لاسلیک کړه. د پاکستان او د افغانستان د پښتانو په مابین باندې د ډیورنډ کرښه چې هغه فرضي کرښه ده، یوه غیر بې ثباته کرښه ده چې هغه به انشاءالله ختمیږي، هغه د پښتانو په مابین کې د دې په خاطر قایمه کړه چې پښتون خپل مابین کې جدا شي، یو تر بله پښتون ضد او تضاد سره وکړي. کفار چې کله خپل یو چال، یو فریب په مسلمانانو، په پښتانو باندې تطبیق کوي یا په افغانانو تطبیق کوي، اکثره هڅه د دوی چې د پاکستان د لیارو ده، چې پاکستان د لیارې دی خپل هر شوم اهداف مسلمانانو باندې په ډېر یو چل او فریب سره تطبیق کوي. دغه منظور پښتون چې په پاکستان کې او په افغانستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم باندې فعالیت کې پښتون راپاڅوي د پاکستان خلاف. مونږ د پاکستان طرفداري نه کوو. پاکستان د افغانستان په تاریخ کې دښمن پاتې شوی دی، همیشه یې دښمن دی، هیڅ کله د افغانستان آبادي نه غواړي. خو لیکن د پښتون د بېلیارې کولو دپاره دغه یوه ډله د منظور پښتون په نامه باندې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ په نامه باندې دوی راجګه کړي دي چې افغانان او یا مسلمانان پښتانه هغه د خپل دین نه خبره پاتې کړي او د خپل دین او د علماو نه لرې وساتي. زه به تاسو ته یو څو مثالونه درکم. کوم خلک چې غیرتي دي هغه که په کوزه پښتونخوا کې دي او که دلته د افغانستان په پښتانه کې دي، کوم چې د دې سره ولاړ دي، په د دې په لاره کې د دې سره همغږي دي، هغه غیرتي چې هغه رښتیا د وطن غم سره وي، هغوی ته دوی وایي چې لاریون وباسو.
نو د لاریون په ترڅ کې د پاکستان د طرفه د دوی په اشاره باندې هغه غیرتی کسان په نښه کیږي چې په هر جلوس په هر یو مظاهره د دوی کې هغه تر 540 کسان وژل کیږي. اصل کې که دوی سره د پښتانه غم مای د یو انسان څومره قیمتي دی. دا ټول پاکستان دا ټول افغانستان چې درکوي یو مسلمان هیڅوک نه غواړي چې دا د لوسه ورکړي، اما دوی دومره عادي یو 40 افغانان یا مسلمانان یا پښتانه د لاسه ورکوي چې هغه یو عادي خبره بیلی. صرف دوی بس په شټیج باندې خلکو ته خبره کی، اما په عمل کې هغه څه نه وي. د دوی مشوره هر څه د پاکستان نه دو. اصل کې دوی چې کله د پاکستان سره یو ځنګړی مشوره لري، نو دوی د زندان په نوم باندې، دوی د بندي کېدل په نوم باندې الته پاکستان ته ځي او خپل مشورې الته تر سره کوي. یو ورځ یو چا خبره کړې وي منظور پښتون داسې دی لکه د فلمونو اکټر، هغه فلم ټول فلم ختم شي، د فلم کې په زرهاو کسان مړه شي، خو لیکن اخر کې هغه کوم مشر چې د اکټر دی د کڅ ورته هغه وي تر اخره ژوندی وي. نو دایم داسې دی په هر جلوس د دغه کسون وشتل کېږي، خو لیکن د باندې مرمۍ نه لګي، د ته ضرر نه رسي. د زندان ته ځي خو چې د زندان نه رخلو شي د پولیس کې ولچک زخم نه وي جوړ کړای، د په مخ د په سر چیرته د پولیس د پاکستان د فوج داغونه چا نه دی پیدا کړي، اما زندان ته لوړ شي چې رخلو شي بس داسې ظلم یې سره وکړو، ظلم یې سره وکړو، هیڅ چاته د خپل زخم نه دی ښکاره کړی چې هغه په د باندې رښتیا لګول شوی وي. د دوی هغه کابینه چې کومه د منظور پښتون او د ملګری چې کوم دی په هغې سره زه خپله په ټویټر کې ما خپله د هغې سره په کمنټونو د لارې ډېر بحث کړی دی، ډېرې خبرې مې ورسره کړې. اصل کې ما یو ښه ډله بلله، بعضې علماو یوه ښه ډله بلله چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، رښتیا د پښتنو غم ورسره دی، خو اصل کې د دوی سره د پښتانه غم نشته، د دوی سره د اسلام د ختمولو غم دی، اسلام ختموي. زه به یو مثال درکمه، که څوک یې ثبوت وغواړي زه یې ثبوت ورکولی شم. د ما سره هغه ټویټونه د دوی د ډلې شته چې د دوی د ډلې یو مخکښ غړی د منظور پښتون یو لنډ مشاور، کیدای شي ډېر خلک یې پیژني، سعید الدین منګل په نوم باندې دی، اصل کې د کابل دی، چې هغه د دوی د ډلې دی. هغه ایکس پاڼه که تاسو وګورئ، هغه هلته په ایکس پاڼه په اول سر کې په موضوع کې لیکلي دي د پښتنو یووالی او دین پوهنه، چې په دین باندې خلک وپوهېږي، خلکو ته دین ورمخته کوي چې د دین غم سره دی، اما خپله دی لوی ملحد چې نه یو دین مني، نه یو مذهب مني، نه خدای مني، نه یو کتاب مني. که څوک یې ثبوت غواړي د ما سره یې ثبوت شته، د ما سره یې ټویټونه شته چې یو دین یو مذهب نه مني. تر ټولو په د په ټویټونو کې په ټولو ټویټونو کې د مدرسې د قرآن د خدای توهین دی، هیڅ یو بل ټویټ د دی نشته. حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي الناس علی دین ملوکهم، خلق د خپل بادشاهانو په دین باندې دي. نو دغه قسم چې د دوی مشرون شي، نو خامخا امته خلق د دوی دغه نظریه وخلي. مو د دوی د مشورې چې د منظور پښتون او د سعید الدین منګل او د نور ملګری کیمه د مشورې غونډه وي، د هغه ویډیو مته د وخوي د متولګلې هغه ویډیو کې چې د مشوره کې وایي که تاسو غواړئ چې خپل ځونینا د غلامۍ نه وسوتی یا د پاکستان نه ځینې نه بیل کوي، اصل کې خدای خلک ته دغه فکر ورکوي، وایي د مولا نه لرې ځون وسوتی، د اسلام نه ځون لرې وسوتی، نعوذ بالله دومره د کفر خبرې کړې وي. وایي که دغه کعبې ته تاسو سجده پرې نه ږدئ تاسو نشئ کامیاب کړی، تاسو به بس کله به د عربو په غلامۍ کې وي، کله به د بل په غلامۍ کې وي. دوی ته اسلام یو غلامي برېښي، هغه دوی ته د یو چا په څېر تپل شوی دین برېښي. نو داسې ټویټونه کې او د ایکس پاڼه په ټویټر کې چې تر ټولو رذیل خلک خبیث خلک دي، هغه د دوی ملګری دي. زه به تاسو ته په ثبوت سره وښیم چې څوک یې ثبوت وغواړي، د ما په دغه یوټیوب باندې او په فیسبوک دواړو باندې د ما د واتساپ نمبر شته، زه هر چاته ثبوت ښودلی شم چې تر ټولو که د موږ د جمهوریت تر ټولو خبیث خلک و هغه د دوی ملاتړ کوي. هیڅ یو کس نشته د دوی په ډله کې چې هغه داسې یو عالم یو دیني کس وي چې هغه د دوی ملاتړ کوي. ټول همداسې رذیل خلک د دوی ملاتړ کوي او داسې نظریه خلک ته ورکوي چې که تاسو آزاد ژوند غواړئ نو تاسو د دین نه لرې واوسئ،
دغه المینځ او ریشه دا د دین یو تحمیلونکی په زیر منونکی حکم دی په میګ باندې دا په مسلمان په انسان باید ونه منل شي دا وی انسان یو ازود طبیعت دی چې څه غوړي هغه به کې نو دا وی په انسان باید ونه منل شي داسې یو کفري عقیده د دې مشرون لري دا چې کله کفار غوړي چې پښتانه بلیاره کې نو د پاکستان د لیارې دوی یوه ډېره عجیبه طریقه کاروي پاکستان ته داسې امر وکړي چې تاسو به د پښتانه سره داسې چلند کوي چې هغه د پنجاب نه یې سل په سل کې نفرت پیدا شي ځون ته ولې وکړي پښتون چې کله ځون ته شي نو بیا پښتون یې چې کاش موږ ته یو مشر دردلی وای د موږ غام یې خوړلی وای د موږ غږ یې تر یو چا پر رسولی وای نو بیا چې کله دی نو کفار بیا دغه قسم یو کس ورته وټکي چې هغه عقیده فکر ارڅ د کفار وي هغه ورته وټکي د یو داسې مصلح په نوم باندې چې یا د پښتون ژغورنې غورځنګ ده یا د منظور پښتون اصل کې د دوی القاب د دې تخلصي نام د پښتانه وی چې کینې مونږ داسې د پښتانه غمخور یو نو هغه باندې دی ته داسې یو کس وټکي هغه ورته وګمري هغه کس بیا په دغه خلک ته ظاهرا داسې فکر ورکوي چې موږ د پنجاب نه یا د پاکستان نه ازادي غواړو میګ د پښتون غم کو اما څوک چې ریښه د پښتنې غم کې هغه د یو جلوس او د لریون د لیارې وشتلی کیږي هغه ختمولی کیږي هغه د پاکستان د لیارې خامخا ضرور وشتلی کیږي اما کوم چې عام خلک دي هغه ته داسې یو فکر ورکوي چې تاسو د عالم نه د مولا نه د دین نه لري اوسئ نو تاسو به آزاد وئ پاکستان نه چې ازادي غوړي نعوذ بالله دی په یو مجلس کې خبره کوله خپل ملګری ته وای مونږ پښتانه چې د پاکستان نه د ازادي غوړو وای ولې د دین نه ازادي نه غوړو د اسلام نه وای ازادي ول نه غوړو زه انسان یم زه خو چې څه وغوړم هغه باید وکم زه باید وای اول د اسلام نه ازادي وخلم بیا د پاکستان نه وخلم دوی په مجلس کې هغه قسم خبره مشورې خپل سره کې هغه بیا په خلک تطبیق کوي نه په سلو خبره کې کار نن وی وته نوی خبره د پښتون ژغورنې ریښه خبره وته کی اما یو خبره یو مفکوره د کفر هغه په دې باندې تحمیلیږي هغه په منی نو بیا مخکې محدث ته و چې نبی رسمي چې خلک د خپل بوتشیونو په دین باندې وي د خپل بوتشیونو طرف ته خلک زر اعلان کی یغه ته زر وروړي نو دی خامخه هغه فکر وخړي یو څوک چې داسې مشر ځن ته وټه کې نو خامخه دیغه مشر مفکوره دیغه فکر د سره پیدا کیږي نو د الله په خاطر خصوصا د پاکستان علماو او د افغانستان علماو ټولو ته د موږ دا غږ دی چې دغه فتنې په باره کې خپل عوام ته خبرداري ورکړي د خپل عوام په دې خبر کوي چې د فتنې نه ځنې نه وسوتي یو خبره کڅوک رښتیا درک کی قسم په الله چې یو ورڅوک ازادي غوړي بغیر د جهاد نه بل یو لاره د ازادۍ نه وي د انسان د ژغورنې د فورا د انسان د ازادۍ د فورا د جهاد نه بغیر بل هیڅ لار نشته د ازادۍ کچیر ته څوک غوړي چې زه په امن کې شم زه د آزاد اوسم په مود د چا ولکانوي په مود د چا امر نه چلیږي یوازینۍ لارې جهاد دو هغه د جهاد اعلان وکي منظور پښتون کریخیا د پښتون ژغورنې غورڅنګ وي کریخیا د پښتانه غمر سره وي نو رجګ د شي په پاکستان کې د ټي ټي پی مجاهدینو ملاتړ اعلان کی د ایغه سره د پڅنګ کې ودرېږي د ایغه ملاتړ دی وکي کبیا دوی ازادي و نه خوستا دومره پښتانه چې په داسې ولور دی هغه د روري د ټي ټي پی په څنګ کې دی ودروي په دې سبا ورځ د افغانستان فتح الله جل جلاله مجاهدینو ته په یوه لس ورځ کې نصیب کړه قسم د پاکستان فتح بددنه هغه لس ورځې نه چې هغه 15 ورځې نه نسی هغه به د نصیب کیږي خو کدی ریښیا د پښتني غم ور سره وي اصل کې د دوی شعار د پښتون ژغورنې دی خو لیکن په عمل کې د دوی د پښتون ژغورنه نشته د اسلام ژغورنه نشته بلکې یو کفري عقیده یو فاسد عقیده په مسلمانانو باندې تحمیلول دي هغه په مسلمانانو باندې منل دي د عالم نه د مجاهد نه د مسلمانانو لري ستنه ده کوم چې غیرتی خلک د دوی دي هغه وشتلی کیږي په جلسه کې په هر څه کې نو د پښتانو کوم ته د موږ دا خبر دی چې د الله په خاطر دغه خلک نه لري اوسئ کریخیا ازادي غوړی رښتیا غوړی چې آزاد اوسئ نو د نفاق فوز په خلاف باندې جهاد اعلان کړي د جهاد میدان تر وځي نو یوازینۍ لار د امن او د ازادۍ چې د هغه جهاد دی نو دغه سه قسم ډاله چې هغه نه فلور او نه معلوم می دغه نه دین درته معلوم می دغه نه اصلیت معلوم می نو دغه نه ځنینه وسطای
او یوه خبره آخري کې بلم درته کومه. امام شافعي رحمه الله نه یو څوک پوښتنه کوي، وایي اخیره زمانه کې وایي د ویس زمانه کې دومره ډلې ډېرې شوي دي، اخیره زمانه کې خو چې حدیث کې رسي لیا به دا ډلې ډېرېږي. آیا موږ د کومې ډلې خبره ومنو، په کومه ډله سره روان شو، د کومې ډلې لارویون شو، د چا خبره موږ ومنو، څوک موږ په حق وبولو؟ امام شافعي رحمه الله ته فرمایي، یو بل عالم نه هم دا قسم پوښتنه شوي، هم دغه جواب ورکړی. امام شافعي رحمه الله ته فرمایي، وایي اخیره زمانه کې به لا ډلې ډېرې شي، بیخي زیاته ډلې وي، هر یو به ځون ته یو مصلح، ځون ته به یو اسلام پرست یې، خو لیکن تاسو به د هغه ډلې طرفداري کوئ د کومې ډلې طرف ته چې د کفار غشي ډېر متوجه وي. په کومه ډله باندې چې د کفار غشي ډېر لګېږي نو هغه په حق ډله ده. نو اوس د پاکستان پښتانه او د افغانستان پښتانه که رښتیا غواړي چې د یوې حق ډلې طرفداري وکړي، نو دوی د خپله وګوري چې د کومې ډلې طرف باندې د کفار غشي ډېر متوجه دي. آیا کفار په منظور پښتون او په د دې په لارویونو باندې ډېر بندیزونه لګوي، او که د پاکستان په ټي ټي پي مجاهدینو ډېر بندیزونه لګي؟ نو هر څوک د ځان سره دا فکر وکړي، بس دا یوه قاعده کلیه شو د هر چا دپاره چې د چا طرفداري وکړم، د چا په طرف چې د کفار غشي ډېر متوجه وي. ځکه کفار نن اسلام ډیر مطالعه کوي، اسلام دی ډیر ګیري په اسلام په حدیث ارڅه کیری، نو دی کوشش کی چې د اسلام د ختمولې بل لار نشته بغیر د دینه چې مسلمانان بی غیرته کی، هغه بی غیرته چې کوم وی هغه پرېږدي، کوم چې غیرتی دی هغه د دینه ختم کی، ا د غیرت ډاله د دینه لري کی، هغه د اسلام رښتینی غمخوران د دینه لري کی، نو بیا دی خپل